دوستانو سلامونه. موږ له خیره د هیواد پوهنتون علمي ټیم د ننګرهار همیشه بهار سفر پیلو. هر سهار وختي د پوهنتون دروازه ده، هوتک صاحب راغلی دی. سلام. نو وځو له خیره فضلي صاحب پسې او بیا به لاره کې به د خیره نو ځای په ځای ودرېږو، تاسو ته به ښایسته ښایسته منظرې درښایو. نو موږ سره پاتې شي. دا سهار وختي دی، بس وزارت داخله سره رواني او کابل خو ویني چې یخ داسې یخ معلومیږي، او بله دا چې څوک تر سترګو کېږي نه، بس خاموشه فضا ده. جمعې ورځ ده که نه، جمعې پر ورځ عموما خلک تر ناوخته بیدوي. ماوین صاحب ستړی یم چې څادر دې مړه څادر دا ډېرې نازکې خبرې کوي. دی چې دی پوښتلې دا ډېره ښه خبره وه. ما ګوره دا پخواني پولیسان دغې ته فکر نه کېدو. دی ماشوم ډاډه دی چې دی هغه موټر سپورټ کې مه راوله، ګیر ګوب کې راشي هلته بیا هغه دغه کې ودرېږو فرق وړاندې به وو. دا ښه ځای دی. ماوین صاحب چیرې روانه شي د خیره؟ سړی مشه عادل صاحب بس نو هوتک صاحب دی، عادل صاحب دی، بس روان یاستو د خیره لالپورې ته جلال آباد ښار. د خاکسار صاحب مېلمه یې لکه چې خاکسار صاحب مېلمه یې اوسو، هغه زموږ کوربه دی. اوس نو یخ شو په هغې کې ده مای پارک کې دغه ځایونه اوسئ. 1998 کال به و مونږ راتلو په کابل ته د پېښور نه. دغه ته لاره بنده وه درې قسمت. دا پلان مې کوم چې په دې لارې راغلو تر څو مونږ دلته رسېدو، موټر داسې راورسېد، دلته یې مونږ واخیستلو، همداسې لاړو لرکه دغه لاره وه. دا اوس نوې جوړه شوې، دا پخوانۍ وه. ملګرو پټ را رسېدلي له خیره، وځو هلته به د خیره منظره کوو، تاسې موږ سره واوسئ، د لارې ښایسته ښایسته منظرې به درښایو. نو د خیره ځو ته هوا یخه دی او څه د ننګرهار ښکلاوې به در باندې وګورو. موږ سره د همدې سفر نه خوند واخلئ. ستا په ژوندون کې موشتون بې له تا مړي مړي ته مو څادر د لمانځه د ډوډۍ شکورې زمونږ، او ته مو څادر د لمانځه د ډوډۍ شکورې زمونږ، کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ، کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ.
مشي زمونږ د ټولو موري او خزان خو چیرې مشي زمونږ د ټولو موري ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کامرام ډیره خطرناکه اکثر هر شیبه د ژوند هر شیبه باید خوندي شي ها د لیکنې په ډول یا ویډیو په ډول سترګې یو زړه موته یې د ژوندوبه موته یې سترګې یو زړه موته یې د ژوندوبه موته یې شکر نعمت یې زمونږ چې شته یو شته موته یې د مینې کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ د مینې کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ وطن ستا د بدن مونږه یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بېلتا مړي مړي ستا په ژوندون کې مشتون بېلتا مړي مړي ته مو څادر د لمانځه د ډوډۍ شکورې زمونږ دوستانو نو موږ ننګرهار ته روان یو دا تاسو وینئ چې زموږ سیمه د فکر کومه نو د خیره جوبه حرکت به کوو لارې کې به ښایسته ښایسته منظرې درښایو موږ سره د همدې سفر نه خوند واخلئ تر څو چې ځو او بیرته راستنېږو ښایسته به ډېرې ښې منظرې لارې کې درښایو نیمه لار مو ووهله په خیر زمونږ د ټولو موري او خزان خو چیرې مشي زمونږ د ټولو موري ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ افغانستان سرلوړی هېواد پیاوړی
دی وی آباد نو بس دا ډاکټر صاحب را سره یو شو ډاکټر صاحب جلال آباد ښار کې مرواک سره رواني اگزار صاحب را سره هزار ازبک عرب پشهی ایماق نورستانی قرغز براهوی تز باش گجر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر غازی امان الله خان په خارګوټي کې د کرکټ یو ښایسته میدان دی. تاسې ګورئ چې دلته د زون په کچه چې کومې سیالۍ کېږي ټولې همدلته کېږي. اوس هم د سپین غر زون په کچه د غوره کلبونو ترمنځ سیالي وشروع ده. د ننګرهار د کرکټ امنیت لخوا ځوانان وینئ دا دي راغلي دي. نو په لوړه سویه لوبغالی دی. خو دغه خارګوټه چې موږ وکته خارګوټي کې نو کاشکې هغه پخوا چې کومه پروژه راپیل شوې وه هغې تر اوسه ادامه درلودلې وي او کار پکې شروع وی نو ډېر به ګلي ګلزار وی. خو دغه د کرکټ لوبغالي په لیدو موږ زړه ډېر خوشحاله شو ځکه ډېر زبردست او ډېر ښه کار یې کړی دی او ځوانان پکې لوبې کوي. معلوم مجيب الرحمن دی او یو کس قرارداد ټیم د کانال د خوانه د مالټې موږ په قرارداد نیولې دي او تاسو ګورئ چې بیروزګاري د دونه خلک موږ سره لګي دي په کار باندې مطلب ځان دپاره حلال رزق ګټي او کوشش کوي چې مطلب د یو 15 روپۍ ځان دپاره داسې ورځ راغلې ده چې کسان مطلب زموږ لس په کار یې 15 راغلي دي نو موږ هغه 15 لیکلي دي ځان سره م نیولي د خلکو د مجبوریت په اساس باندې دا کاټن هم ډاکېږي خلطه هم ډاکېږي دوه ډیزاین کار تاسو ته بیا څومره پیسې درکړې د ورځې؟ مونږ ته 400 روپۍ. نوم مې غلام رسول دی د رنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته دا مالټو چانس هم لګیا یم. ښه 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 څنګه دي سږ کال مالټې څنګه دي عاید ډېر دی کم؟ ښه دي الله پاک شکر دی. څه کال بارانونه ښه شوی دی ښه حاصل یې کړی دی. ښه دوستانو دا تاسې وینئ موږ په ننګرهار کې بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو فارم ته راغلي یو. دلته ډېرې زیاتې مالټې دي. هره ورځ لسګونه موټران دلته د مالټو نه ډکېږي. مختلف شرکتونه راغلي دغه شرکتونه دغه مالټې رانیسي او بیا نورو ولایتونو ته یې استوي. تاسو ته نه دی؟ نه
یو دانه ور ما دا که خوان خو ګور ما خپل خوښه باندې ولا برابرې ده نو جمعې ورځ بیا ښیي ها او 20 من او 30 من او 15 او 40 من او څونه قسمت کې وو دا نورې ورځې بیا دومره نه وي ځکه دا جمعې ورځ سیلانیان ډېر راځي سیل ته نو بیا ښیي دا تبې ژوندې دي او نور بصوري پرمي دانه را پاکه 500 باستی ها خبر کالدار دی کلدار مرګ افغاني منګ ویرو دی چې رپورټ ته جوړه ماده ها ها سره ته لګي پرې ده شخصي دغه بس وظیفینه دغه شوهر غوس دغه ورور دی الکه دا ما ازمون دا ماین پر دي دا 15 کیلو نه دي دا نه دی دا ګره دا وکړه بیا نور دا وړه دا ونه وکړه کیمرا دوستانو بیا هم سلامونه دا د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ ده دغه ملګري راغلي دي له خیره میان مو وخوړه ډېر ښایسته او ډېر ښه میانو په طبخي پخ کړو اوس به ما ټیم خو خیره دا شاته تاسې وینئ دا کونړ سیند دی کونړ وایي ما د کونړ له سیند نه جار کې زما جانان به پکې مخ وینځلې وینه نو د سیند په غاړه ناست یې ډېر ښه ماحول دی طبیعت دی د دې ځوان مېلمانه یې دا ځوان چې دی دا دی او دغه نور ننګرهاریان ناست دي دلته ډاکټر صاحب محترم دی مدیر صاحب محترم دی دوی راسره راغلي دي بس راوستي دلته هم ګرځوي نو موږ دوی په لاس کې معلومه ده چې یوه میاشت بعد هم رخصت کېږي کله هم رخصت کېږي نو موږ به دغه یو بیت لنډۍ یو شی به ووایي راته د خیره موږ سره اوسئ مینه که الزام شي که سرور شي مینه مینه ده واه 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 خیر دی که انسان پکې بدنام شي مینه مینه ده څومره څومره ښه ډېر ښه ډېر ډېر ښه ډېر ډاکټر صاحب زنده‌باد ډاکټر صاحب نو طبي ډاکټر دی که نه دا شاعران چې دا روحي ډاکټران وي روحن سړی جوړوي ښه دا چې دی زموږ بس کیتی پیتی یار دی او لنډۍ راته وې متل راته وې ټوکه راته وې اختیار ستا لاس کې دی ښه ښه مشکل نشته ټلیفون نه واخله ټلیفون نه واخله ټلیفون نه واخله ښه څو شپې ته راګرځو دلته یو بل لغمانی ځوان راسره دی تور کالیم اغوستي دي وایي ستا فرمایش ما پوره که او تورې جامې په ژمي چې اغوستي دي نه اوړی مې ځکه یاد نه کړو ژمی دی که نه او دا زموږ چلوونکي هم ډېر ښه موټرواني وکړه له کابله تر ننګرهاره نو مهرباني هوتک صاحب سره ته وایاست زه به یو زمزمه وکړم اوهو خپل د هنر خپل هر څوک به خپل هنرونه ښیي څنګه مهرباني دغه سور او لیب کې ډېر ونیسه ښه هغه سور لای به صحیح ورته ونیسو نو د استاد ایوب یو ډېره ښه سندره ده زه دومره مې عمر زیات نه ده خو هغه د ډېر پخوا کلاسیک سندرې مې ډېرې خوښې ښه 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 عشقانا مرادا دات په غم مو سر کړم عشقانا مرادا دات په غم مو سر کړم عالم زیستو روزگار کا زتل خونه جگر خرم बेशक عالم زیستو روزگار کا
زتل خونه جگر خرم عشقانا مرادا داد سپغام سرکړم خدای دې کې چې بسریانه لګ راته وبخښه ډېر ښایسته مدیر صاحب ځان آماده که معاون صاحب پوی نه بس مخکې معاون صاحب اوس موږ د پوهنتون رئیس دی نو او ډېر هنري ذوق لري ډېر ښه بیتونه موږ ته وایي اوس به ترې واورو چې عادل صاحب مننه څه راته فرمایي د رقیب په ځای جانان ته سړی لاړ شي مړه ایسته بدخشان ته سړی لاړ واه واه که په ویښه یې نصیب ورتلو کې نه وي نو په خوب کې د جانان ته سړی ډېر ښه او یو بیت بل هم دی فکر کوم چې ملګری دی یو ښکلی کونړی وي او چکر د نورستان د سړی لاړ شي ښه زه به ښه ملګری ماته وشم نه مدیر صاحب ښه ورته ووایه مدیر صاحب خپل نوبت لري خپل نوبت جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زه که داسې وینم دی بیا مخه یو غزل دی بل شاعر دی او ماته ډېر خوند راکړ وایي په مړاوو سترګو غنمرنګه سړی څه له وژني د چنار په شانتې دنګه سړی څه له وژني په مړاوو سترګو غنمرنګه سړی څه له وژني د چنار په شانتې دنګه سړی څه له وژني او دلته په خپله د غربت څادر په کلي خور دی خولې ته دې پام وي سملنګه سړی څه له وژني د یار د سترګو قهرجن نظر مره درومه د یار د سترګو قهرجن نظر مره درومه او بس ته نور ستړی یم له جنګه سړی څه له وژني زبردست اخري بیت دی وایي ریحان ته یادې خاطرې شي د مغرورې مینې د مغرورې مینې او د پسرلي د تندر کړنګه سړی څه له وژني هیله ده چې خوښ شوی وي زبردست مدیر صاحب وای د مودو یاري می ورانه شوی او ساکیرا مسلمانی می ورانه شوی واه وای بیرته می شیخې ته تسلیمیږم او خوري د امام په زوال نه ارزي وجودنه بیا چا جرأت نه الله چې بچا چا سپې وخړل شو دا ودو کسانو به یو کس دغه وچو دوله توس دا دغه و بس دا هوتک صاحب د ننګرهار خپل مالټي دي د خپل وطن ګل وطن تولید دی ډېرې ښایسته مالټي دا یو خبر نه خلګي د ګل وطن ننداره کوي د خان د ګل وطن ننداره واه دا نو ډاکټر صاحب هلته واخیستې سړي نه ډاکټر صاحب د هنر کمالات دي دوه خلک ډېر هغسې به ماته ویل یو به راواخلو څه دغه دفتر ته وړو تاسو باید یو خلطه دفتر ته راخیستلی ګوره دفتر عادل صاحب غټ کوچ دا قهوه ده که چای چای د قهوه چې یو قهوه ده یو قهوه ده که دو قهوې راوړه غټې ښه صحیح ده همدغه تخ باندې لاچي ډېر ور اچوه ښه ډېر ور اچوه لاچي ډېر ور اچوه بل راوړي دا کې راځي بل راوړه یو 15 چنه کې راوړه ښه لغمنی چل در سره ونه کوم او کنه د شرم زیاده دی شمربانا راشا جانانا شمربانا لیونے کے غم ستال ہجرانا لیونے کے غم ستال ہجرانا داستا دستر گو بلا پماشا حال میں خوال میرا شا
خواله مې راشه شمع ربانا لیونه کېږم ستا له هجرانا لیونه کېږم ستا له هجرانا اوسونه مناسب تبلیغات کوم ها یو غزل دی زموږ د ځوانۍ د وختو که نه مهرباني وایي کله ناکله یو څو ښکلي مې سلام ته راځي او یو څوک له ډېره وخته زړه ته راځي پام ته راځي او هغې به چېرته په خیرا کې هم یاد کړی نه یم خو زما یاد ده شیبهګان ته راځي او که چېرته کومه بدبختي په دې نړۍ پیدا شي خدایه دا ولې دومره ژر د پښتونخوا ته راځي او سهار له کوره چې هغه شي مزدورۍ ته روان ستړی ستومانه زنګېدلی بیا ماښام ته راځي او دا ځواني مرګ عادل چې کله په کوڅه تېرېږي د کلي نجونې هم سیل کوي او بام ته راځي ای رقیبه دا جانان را باندې ټکې 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 او سم سړی شه ګنیزان را باندې او د ملل متحد ته داسې وایه موږ نه کېنه پاکستان را باندې ټکې 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 او چې په چرګ باندې شاګرد ول نمره کی ډاکټر صاحب مخ علاج کی چې په چرګ باندې شاګرد ول نمره کی په مکتب کې استادان نه باندې بعد از خدایگان خدای دلم تویی آینه تمام و نمای دلم تویی آینه تمام و نمای دلم تویی بعد از خدا که زندگی ما به دست اوست بعد از خدا که زندگی ما به دست اوست سوگان می خورم که خدای دلم تویی سوگان می خورم که خدای دلم تویی بعد از خدایگان خدای دلم تویی لاس راکې پرېوځما نشرا باندې راغلا سترګې یې راواړوې چپرا باندې راغلا سترګې یې راواړوې چپرا باندې راغلا لاس راکې پرېوځما نشرا باندې راغلا سترګې یې راواړوې چپرا باندې راغلا سترګې یې راواړوې
چپرا باندې خلم بیا د سترګې ولې سرې دي استاد ولمیر دی پام چوار دې ختن شي ماون سره ډیره دقیقه خبره ده ما منلې غرغرې نازولې لیلا راشا د مجنون گریوان ته ګوره نازولې لیلا راشا د مجنون گریوان ته ګوره د مجنون گریوان ته ګوره دا باران د ملغلرو کدوخ کو فوارې دي دا باران د ملغلرو کدوخ کو فوارې بشک عشقنا مرادا داد څه په غم مو سر کړم عشقنا مرادا داد څه په غم مو سر کړم زما یاد آخری ځل چې ژړل دې هېڅ دې نه ویل چې ژړل دې هېڅ دې نه ویل چې ژړل دې هېڅ دې نه ویل ته له ما نه خفه زه د سترګو نه پوهېږم Tomando algo agora aqui de minha